د لمانځه فاسدات څوارلس دي. اول فاسد د لمانځه هغه غاړه تازه کول دي بې له عذره. یعنې که چیرې عذر وي نو بیا فاسدونکی نه دی چې څوک دې غاړه تازه کړي، مثلا چې قرات نسي ویلی، دا هم یو عذر دی. دویم فاسد د لمانځه دا دی چې وترچونکي ته یرحمک الله ووایي. یعنې که یو کس وترچي، که په لمانځه کې وي او که نه وي، خو بل کس په لمانځه کې وي، هغه جواب ورکړي په یرحمک الله ویلو سره، نو د دې لمونځ کوونکي لمونځ فاسد شو. دریم فاسد د لمانځه چې دی دا دی چې فتح ورکړي د امام څخه ما سوه و بل چاته. که امام ته فتح ورکړي دا خو ضرورت دی، او د امام څخه ما سوه و بل چاته فتح ورکول دا بیا لمونځ فاسدوي. یعنې د دې فتح ورکوونکي لمونځ فاسدېږي، نه د نورو. څلورم فاسدونکی د لمانځه چې دی کلمه د لا اله الا الله ده. که یې چیرې اراده د جواب وه، او که یې چیرې اراده په دې کلمې سره خبرتیا وه، نو بیا لمونځ نه فاسدوي. دوې خبرې دي، یو دا چې مراد یې جواب وي، بل دا چې مراد یې خبرتیا وي. جواب دې ته وایي چې یو کس په لمانځه کې دی، نور خلک د لمانځه د باندې سره ګډ وي، د الله څخه ما سوه بل خدای به وي او که به نه وي، نو دا لمونځ کوونکی جواب ورکړي په لا اله الا الله سره، یعنې نسته لایق د عبادت مګر یو الله دی، دا خو جواب سو، نو لمونځ فاسد دی. او که مراد یې خبرتیا وي نو بیا لمونځ نه فاسدوي. مثلا یعنی یو کس په لمانځه کې وي، بل څوک د لمانځه د مخه تیریږي، نو دی جواب ورکړي چې لا اله الا الله، هغه خبر کړي چې یعنی زه لمونځ کوم، نو بیا یې لمونځ نه فاسدېږي. پنځم فاسدونکی د لمانځه لڅوالی د عورت دی. یعنی که چا لمونځ کوي، د لمانځه په منځ کې عورت لڅ دومره مقدار چې د یو ادنا د یو کوچني اندام څلورمه برخه یې جوړېدله، کوم چې د عورت اندامونه دي، نو بیا یې لمونځ فاسد دی. دا حکم عام دی، که د لمونځ کوونکی نارینه وي که ښځینه وي، دواړو ته شامل دی. شپږم فاسدونکی د لمانځه پورته کول د ژړا دی، چې دا ژړا د درد څخه یا له غم څخه وي. یعنې هغه ژړا لمونځ فاسدوي کومه چې له درده او یا له غمه څخه وي. البته هغه ژړا چې اواز یې پورته سي، او که ژړا د یادولو څخه د جنت او یا د دوزخ څخه وه، نو لمونځ یې نه فاسدوي. مثلا جنت په یاد ورغلی، یا امام قرات کوي د جنت د آیات په اورېدو سره یا په بل قسم سره، نو د خوشحالۍ څخه یې وژړله، او یا دوزخ په یاد ورغلی، د دوزخ د آیات په اورېدو سره یا په بل قسم سره، نو د ویرې څخه یې وژړل، نو په دغه دوو صورتو کې د ژړا دا یې لمونځ نه فاسدېږي. او اووهم فاسدونکی د لمانځه د سلام جواب ورکول دي په لاس سره او یا په ژبه سره. یعنی د سلام جواب په وعلیکم السلام سره او یا په لاس ورته پورته کېدو سره دواړه لمونځ فاسدوي، ځکه دا د خبرې جواب شو. اتم فاسدونکی د لمانځه یادول دي د قضایي لمانځه په داسې حال کې چې ترتیب نه وي ساقط شوی. ترتیب په درو شیانو سره ساقطېږي، دا واورئ. اول د وخت تنګوالی، یعنی د قضایي لمانځه د ادا کېدو وخت نه وي. دوم چې قضایي لمونځونه شپږ سي، نو بیا ترتیب نه غواړي. دریم چې قضایي لمونځ ځینې هیر وي، یعنی که چاته قضایي لمونځ ور په یاد سو، د لمانځه په منځ کې وخت هم نه وي، کم وي، او قضایي لمونځونه هم شپږ سوي نه وي، نو بیا یې دا وختي لمونځ فاسدېږي، البته په فساد موقوف سره. او که په دغه درو شرطو کې یو شرط نیستی وي، نو بیا یې وختي لمونځ نه فاسدېږي. نهم فاسد د لمانځه چې دی عملي کثیر کول، یعنی ډېر کار کول په لمانځه کې. برابر خبره ده که دغه عملي کثیر په لاس سره وي او که په بل شي سره وي. د عملي کثیر اړوند مختلف اقوال د علماو کرامو سته، خو راجع او مفتابه قول د عملي کثیر اړوند دا دی چې یو څوک لمونځ کوي او په لمانځه کې داسې کار وکړي چې بل څوک ورته وګوري، د لمونځ کوونکی فکر یې نه پرې راځي، نو دغه عملي کثیر دی. لکه پرتوګاش تړل، که څه هم په یوه لاس سره وي، او داسې نور کارونه، دا عملي کثیر دی. لسم فاسدونکی د لمانځه چې دی هغه خبرې کول دي، هغه که په قصد سره وي او که په سهو سره وي، دا لمونځ فاسدوي. یولسم فاسد د لمانځه خوراک کول دي او څښل دي. یعنی خوراک او څښاک د خولې د باندې څخه چې وي لمونځ فاسدوي، که څه هم لږ وي. دا مسله
په روژه کې د روژه مات وروسته د ماښام په لمانځه کې خورا ډېره واقع کیږي، نو باید ورسره خبر سو چې لمونځ مو فاسد نه سي. البته له نخود څخه مراد شیر نخود نه دی، بلکې ژړ نخود مراد دی. کما وضح 12 فاسد د لمانځه هغه د درد څخه دا فریاد کولی، مثلا یو ځای خوږیږي او ووی لري، یعنی یو څوک بې له عذره او ووایي نو لمونځ یې فاسدېږي. او که یو څوک عذر والا وي، یعنی سپینږیری وي او یا ناروغه وي، نو بیا د نارې وهي نو لمونځ یې نه فاسدېږي. 14 فاسد د لمانځه په زوره خندا ده. خندا قهقه او میانه خندا ده. خندا پر 3 قسمه ده: قهقه، ضحکه، تبسم. قهقه خندا دا ده چې یو نفر خاندي بل نفر یې ورسره واوري، په دې سره لمونځ فاسدېږي بلکې اودس به کوي. ضحکه خندا دا ده چې یو نفر وخاندي دی یې خپله واوري او بل نفر یې نه ورسره واوري. تبسم خندا بیا دا ده چې هیڅ आवाज ونه کړي، فقط داړې سپینې کړي. او اول قسم خندا اودس ماتوي، البته که په لمانځه کې وي او لمونځ هم ورسره فاسدې وي. دوهم قسم خندا لمونځ فاسدوي خو اودس نه ماتوي. او دا 2 قسمونه دواړه ګناه لري، په لمانځه کې دا باید چې ونه کړو. او دریم قسم نه لمونځ فاسدوي تبسم او نه اودس ماتوي، بلکې سنت کار لا هم دی. یو صحابي جرير بن عبد الله رضی الله تعالی عنه وایي چې ما نه دی لیدلی چې تبسم خندا به یې کوله ما سوا له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه، که به څه هم په لمانځه ولاړ و. او کما قال الهندیه جلد اول صفحه 14 حاشیه 15. او تبسم خندا د خوشبخت او بختور سړي عادت هم دی. 14 فاسد لمانځه بېهوشي ده، یعنی بېهوشي هم لمونځ فاسدوي، او که پیریان ونیسي هم یې لمونځ فاسدېږي، البته چې په رښتیا وي. دغه ذکر سوي شیان ټول لمونځ فاسدوي. برابره خبره ده که په قصد سره وي او که په سهو سره وي، واجب دی بیرته پر ده باندې اعاده راګرځول د لمانځه. واجب څخه مراد یعنی فرض دی چې بیرته به د لمونځ راګرځوي.